سلامونه نیکې هیلې یو ځل بیا باور لټون یوټیوب چینل له طرفه هیله مند یم چې ټول به روغ او جوړ یاست. زه بریالی احساس یم دا د بینانس زده کړې اړوند څلورم درس ده. په دغه ویډیو کې موږ او تاسو بینانس فیوچر ټریډینګ باندې پیل کوو. دا چې څرنګه کولی سو یو کرنسي واخلو، همدارنګه په فیوچر ټریډ کې موږ او تاسو څنګه کولی سو یو ټریډ وکړو. ټولې طریقې درته پر همدې ویډیو کې درښایم. په تېرو ویډیوګانو کې موږ او تاسو راغلو، بینانس اکاونټ مو جوړ کړ، همدارنګه د بینانس اړوندې اپشنې مو وپېژندلې، همدارنګه ومو کولی شو خپل بینانس ته کرنسي ولیږو، یعنې څرنګه کولی شو خپل بینانس ته کرنسي پیسې ولیږو. که چېرې تاسو یادې ویډیوګانې نه وي لیدلې، راسئ زموږ چینل ته دغه 3 ویډیوګانې در سره سټیپ بای سټیپ وګورئ، تر څو په راتلونکي کې د کومې ستونزې سره مخامخ نه سئ. او که چېرې غواړئ موږ سره په ټلیګرام چینل کې ګډون وکړئ، کله چې تاسو زموږ چینل ته راسئ په دې مور اپشن باندې کلیک واخلئ. کله چې دوستانو تاسو دغه اپشن کلیک کړئ، دلته زموږ د چینل لینک شتون لري، کولی سئ د دغه لینک څخه استفاده وکړئ او زموږ سره په ټلیګرام چینل کې ګډون وکړئ. راځو دوستانو، دا د بینانس زده کړې اړوند څلورم درس ده چې څرنګه کولی سو بینانس فیوچر ټریډینګ کې یو ټریډ وکړو، همدارنګه ټولې اپشنې درته پر دې ویډیو کې در پیژنمه. ښه نو دوستانو، راځو د بینانس اړوند څلورم درس ده. د ویډیو د ټاپک څخه وړاندې که تاسو موږ سره په چینل کې نوي یاستئ، زموږ همدا چینل در سره سبسکرایب کړئ، تر څو زموږ راتلونکي ویډیوګانې تر تاسې در ورسیږي. راځو پر خپل موبایل کې د بینانس اپلیکیشن راخلاصو او د بینانس په زده کړه باندې پیل کړو. ګورئ دوستانو، تر ټولو دمخه دا موږ او تاسو سره د هوم اپشن ده، پخوا کې فیوچر لیکل سوی. تاسو به راسئ فیوچر اپشن باندې به کلیک واخلئ. کله چې دوستانو تاسو فیوچر برخې ته راغلئ، په دې ځای کې موږ او تاسو سره لومړنی د کرنسي انتخاب ده. موږ او تاسو کولی سو د دې ځای څخه د کرنسي انتخاب وکړو، هغه کرنسي چې موږ او تاسو غواړو ټریډ ورباندې وکړو. دلته تاسو کولی سئ کلیک ورباندې واخلئ او خپل ځان دپاره یو کرنسي انتخاب کړئ. هغه کرنسي چې تاسو غواړئ ټریډ ورباندې وکړئ، دلته د سرچ اپشن د لارې کولی سئ د یادې کرنسي نوم ولیکئ او سرچ یې کړئ. ما دغه کرنسي د ټریډ دپاره انتخاب کړه. په دې خوا کې دوستانو موږ او تاسو سره کراس لیکل سوی. راځو دوستانو، کراس څه کار کوي. کله چې موږ او تاسو په کراس باندې کلیک واخلو، موږ او تاسو سره یو بل اپشن راځي، اسولیټډ. کراس څه کار کوي او اسولیټډ څه کار کوي؟ د دې څخه مطلب دا ده د کراس څخه، که چیرې موږ او تاسو په والیټ کې $100 ولرو او د ټریډ کې مو $10 بند کړي او ټریډ د $10 واخلو، بیا چې موږ او تاسو ته ګټه او تاوان راکول کېږي د همدغه $100 څخه راکول کېږي. موږ او تاسو به همیشه اسولیټډ انتخابو. د کراس څخه موخه دا ده، که چیرې موږ او تاسو په والیټ کې $100 ولرو او ټریډ د $10 وکړو او بیا زموږ ټریډ په تاوان کې روان سي، نو موږ او تاسو تاوان د $100 راکول کېږي. بل موږ او تاسو سره اسولیټډ موډ ده. اسولیټډ موډ څخه مطلب دا ده، که چیرې موږ او تاسو په والیټ کې $100 ولرو او ټریډ د $10 وکړو، بیا که زموږ او تاسو ټریډ په تاوان سره روان سي، بیا به دغه وخت کې موږ او تاسو ګټه او تاوان د همدې $10 راکول کېږي. پاتې پیسو ته زموږ او ستاسو خطره نه وي موجوده. تاسو به همیشه اسولیټډ انتخابوئ. بل دوستانو، موږ او تاسو سره لیوریج ده. لیوریج یا ضریب، خلک ورته لیوریج هم وایي. له دې څخه موخه څه ده او دا څه کار کوي؟ که چیرې موږ او تاسو یو ټریډ د $10 وکړو او لیوریج 15 واخلو، زموږ او ستاسو دغه 10 پر 15 کې ضریبېږي او بالاخره 100 ترې جوړېږي. لیوریج څخه هدف ضرب ده. ستاسو پیسې دلته ضربېږي او ټریډ موږ تاسو ته بینانس د ټریډ پر مهال قرض راکوي، هغې ته موږ او تاسو لیوریج یا ضریب وایو. که چیرې موږ او تاسو د $10 ټریډ کوو او لیوریج 15 واخلو، دغه 10 پر 15 کې ضربېږي او 100 ترې جوړېږي. تاسو به همیشه کم لیوریج اخلئ. کم لیوریج د ډېرې ګټې باعث ګرځي او خطره کمه وي. که چیرې لیوریج زیات وي، نو ستاسو پیسو ختمېدو ته ډېر زیات امکان د دې وي چې ستاسو پیسې دې ختمې شي. همیشه به کوشش کوئ چې لیوریج کم واخلئ. تاسو که چې لومړي ځل لپاره ټریډ ته راځئ، د 15 څخه اوچت لیوریج مه اخلئ. اوچت لیوریج د ډېرې فیصدي امکان د دې وي چې ستاسو پیسې ختمې سي او لیکویډ شئ. راځو دوستانو، په کنفرم باندې کلیک واخلئ تر څو ستاسو لیوریج 15 انتخاب سي. راځو دوستانو، دا کنفرم کوو. زموږ او ستاسو لیوریج په دغه شرط کې 15 شو. بل دوستانو، موږ او تاسو سره په دې ځای کې لیمیټ لیکل شوی ده. دا دواړه مو موږ او تاسو تشریح کړه. په دې ځای کې موږ او تاسو سره لیمیټ لیکل شوی. سټیپ بای سټیپ به هر اپشن تشریح کوو. دا لیمیټ څه کار کوي دوستانو؟ لومړی راځو مارکیټ باندې خبر کوو، هغې نه وروسته لیمیټ ته راځو. مارکیټ څخه مطلب دا ده، اوس مهال دغه کرنسي قیمت لري 0.20. د مارکیټ څخه موخه دا ده، که چیرې زه پر بای باندې کلیک واخلم، نو ما سره پر همدې موجوده قیمت باندې یاده کرنسي اخیستل کېږي.
ګرانو دوستانو دا و د مارکیټ اپشن چې څرنګه کولی شو په فیوچر ټریډ کې له مارکیټ څخه استفاده وکړو. بل موږ تاسو سره لیمیټ راځي. لیمیټ څه کار کوي؟ د لیمیټ اړوند معلومات به پر همدې ویډیو کې درکړم. لیمیټ څخه موخه دا ده، اوس مهال دغه کرنسي قیمت لري 0.30 یا 0.8. د لیمیټ د لارې موږ تاسو کولی شو یو ځانګړی قیمت ورته ولیکو. بیا چې هغه قیمت ته رسیږي دغه کرنسي موږ تاسو سره به په اتومات ډول اخیستل کیږي. که چیرې موږ تاسو آنلاین اوسو یا آفلاین. اوس مهال قیمت څو ده؟ 0.30. په لیمیټ کې موږ تاسو ورته لیکو 0.15 یا 0.10. کله چې یاد قیمت ته رسیږي دغه کرنسي به موږ تاسو سره اخیستل کیږي. که موږ آنلاین اوسو یا آفلاین اوسو موږ تاسو کولی شو د لیمیټ څخه استفاده وکړو په فیوچر ټریډ کې. کله چې موږ تاسو غواړو یو ټریډ ته یو کرنسي ته یو ځانګړی قیمت ورکړو. بل موږ تاسو سره د پیسو مقدار دا د دغه لین د لارې تاسو کولی شئ د خپلو پیسو مقدار وټاکئ چې تاسو د څومره پیسو غواړئ ټریډ وکړئ. بل موږ تاسو سره ټیک پرافیټ او سټاپ لاس ده. کله تاسو دوستانو دغه ټیک مارک کړئ دغه خط دلته تاسو لیکلی شئ یو ټارګټ دغه کرنسي ته ورکولی شئ او همدارنګه سټاپ لاس. د دې اړوند خبره به دوستانو وروسته وکړو. ګرانو دوستانو بل له موږ او تاسو سره بای لانګ ده او بای سیل شارټ ده. د سیل شارټ څخه موخه څه ده او بای لانګ څخه موخه څه ده؟ لومړی دوستانو راځو بای لانګ تشریح کوو. د بای لانګ څخه موخه دا ده که چیرې موږ تاسو یو ټریډ په بای لانګ کې وکړو بیا چې د یادې کرنسي قیمت څومره پورته ځي موږ تاسو ته به ګټه راکول کیږي او که چیرې ښکته راځي موږ تاسو ته به تاوان راکول کیږي. بل له موږ تاسو سره سیل شارټ ده. که چیرې موږ تاسو یو ټریډ په سیل شارټ کې وکړو نو بیا د یادې کرنسي قیمت چې څومره ښکته راځي موږ تاسو ته به ګټه راکول کیږي او که قیمت یې پورته ځي موږ تاسو به تاوان کوو او تاوان سره به مخ کیږو. دا د بای لانګ او سیل شارټ خبره وخت دی چې تاسو به پوه شوي یاست. یو ځل بیا راځو دوستانو له سره درته تشریح کومه. موږ تاسو کولی شو دغه خط د لارې یو کرنسي د ټریډ دپاره انتخاب کړو. همدارنګه کراس ده. کراس معلومات مو درکړئ تاسو به همیشه اسولیټډ انتخابوئ ځکه په کراس کې ستاسو ټولې پیسې له منځه د تللو امکان وي چې ستاسو پیسې دې ټولې له منځه لاړې شي. همیشه به تاسو اسولیټډ موډ انتخابوئ. که چیرې تاسو کراس انتخاب کړئ بیا د دې امکان وي چې تاسو په تاوان کې واقع شئ او ستاسو پیسې ټولې له منځه لاړې شي. بل موږ تاسو سره لیوریج ده. لیوریج د ضریب معنا ورکوي. تاسو به همیشه کم لیوریج انتخابوئ. کله چې ستاسو پیسې 10 وي او لیوریج تاسو 15 واخلئ ستاسو دغه پیسې پر 15 کې ضربیږي. همیشه به تاسو لیوریج 15 اخلئ 4 به اخلئ له دې څخه اوچت لیوریج مه اخلئ. بل موږ تاسو سره د لیمیټ او مارکیټ خبره وه. تاسو کولی شئ خپل ځان دپاره یو ستراتیجي انتخاب کړئ. د لیمیټ کې تاسو کله سیګنال یوز کوئ یا په مارکیټ کې یوز کوئ کولی شئ له دې اپشنونو څخه استفاده وکړئ. او دوستانو اوس راځو دغه ټریډ کو په بای لانګ کې اخلو یا په بای شارټ کې اخلو. تاسو ته به سیګنال درکول شوی وي. راځو دوستانو دغه کرنسي په بای لانګ کې اخلو. د دې اړوند چې نورې کومې اپشنې راځي هغه به دوستانو کله چې دغه ټریډ پوزیشن ته راځي موږ تاسو به یې تشریح کړو. اوس دوستانو کله چې موږ تاسو په دغه 3 لینونو باندې کلیک واخلو دلته د دې مارکیټ راځي. د دغه کرنسي مارکیټ موږ تاسو سره مخ ته راځي چې دغه کرنسي کوم قیمت درلود مخکې کوم قیمت درلود اوس په کوم ځای کې قرار لري. تاسو کولی شئ دغه کینډلونه وګورئ. د دې په اړوند زموږ راتلونکي درسونه راځي چې د ټیکنیکل انالیسس په نوم باندې به یاد شي. راځو دوستانو موږ تاسو کراس انتخاب کړی راځو اسولیټډ انتخابو او له دې نه وروسته ټریډ کوو. دغه کرنسي چې اوس مهال ما انتخاب کړې ده د ایتي یو ټي ټي ده. غواړم د دومره پیسو واخلم. د دغه خط له لارې تاسو کولی شئ د خپلو پیسو مقدار معلوم کړئ. راځو په بای لانګ باندې کلیک اخلو. اوس دوستانو دغه کرنسي موږ واخیستله. دلته دوستانو موږ تاسو سره پوزیشن لیکل شوی ده. دا پوزیشن ده. موږ تاسو اوس مهال په دې کرنسي کې ټریډ وکړو. موږ تاسو ته اوس مهال لومړی دلته ښودل کېږي ګټه. ګورئ دوستانو موږ تاسو په دې کرنسي کې ټریډ وکړ. اسولیټډ موډ مو انتخاب کړی. لیوریج مو 20 اخیستی. ټولې پیسې زما دي 500 یا 600. ټولې پیسې بیا دلته دا هغه پیسې دغه پیسې دوستانو زما خپلې دي په 20 کې ضرب شوي دي او بالاخره ترېنه څو جوړې شوي دي دا دلته $1200 ترې جوړ شوي یا $1100 ترې جوړ شوي دي. زما خپلې پیسې دوستانو 900 دي په 20 کې ضرب شوي دي او دومره پیسې ترېنه بالاخره جوړې شوي دي. 900 په 20 کې ضرب شوي دي او بالاخره دومره پیسې ترې جوړې شوي دي. بل دوستانو موږ تاسو سره په دې ځای کې ګټه راکول کېږي. هغه ګټه چې موږ تاسو اوس مهال په دغه ټریډ کې کړې ده. په خوا کې دوستانو نورې اپشنې دي. انټري پرایس ده. انټري پرایس څخه هغه قیمت ده موږ تاسو چې ټریډ ته پرې راغلي یو. بل دوستانو مارک پرایس ده. اوس مهال په مارکیټ کې چې کوم موجوده قیمت ده همدا ښودل کېږي. د کلوز پوزیشن د لارې موږ تاسو کولی شو خپل ټریډ بند کړو. بل دوستانو موږ تاسو سره لیکوایډ پرایس ده. لیکوایډ پرایس ډېر مهم ده. کله چې دغه
قیمت ته دغه کرنسي راورسیږي 40 ته د قیمت راښکته سي نو زما ټولې پیسې به څنګه شي ختمې به سي. راځو دوستانو ټیک پرافټ او سټاپ لاس ته. ټیک پرافټ او سټاپ لاس ډیر مهم ده دوستانو. تاسو به لومړی په ټیک پرافټ کې خپل یو قیمت ولیکئ، خپل ټارګټ به ولیکئ. که چیرې تاسو دغه کرنسي یا قیمت ته رسیږي تاسو ته به ګټه اخیستل کیږي. که چیرې تاسو آنلاین اوسئ یا آفلاین اوسئ تاسو به ګټه وکړئ. ټیک پرافټ څخه موخه د ګټې اخیستل دي او سټاپ لاس څخه مقصد د تاوان ودرول دي. په دغه کرنسي کې زه چې غواړم ټریډ مې کړی ده، کله چې د دې قیمت 40,000 ته ورسید ما ته ترې ګټه واخلئ او زما ټریډ کلوز کړئ. بل دوستانو سټاپ لاس ده. تاسو غواړئ څومره تاوان وکړئ. که چې د دې کرنسي قیمت ښکته راغی زه نه غواړم چې ډیر تاوان وکړم، ما ته یوازې $10 یا $20 تاوان راکړه، له دې څخه زیات تاوان کول زه نه غواړم. تاسو به همدې ته ورته یو سټاپ لاس ورته ولګوئ. راځو په کنفرم آپشن باندې کلیک واخلو. ګورئ دوستانو دا چې تاسو ټیک پرافټ او سټاپ لاس ولګو کنفرم وکړو، په دې ځای کې موږ تاسو سره 2 آرډره جوړیږي، یو د ټیک پرافټ او یو د سټاپ لاس. که چیرې لومړني قیمت ته رسیږي ټیک پرافټ ته تاسو ته به ګټه درکول کیږي او ستاسو ټریډ به کلوز کیږي. بل دوستانو سټاپ لاس ده. که چیرې قیمت ښکته راځي او تاسو له تاوان سره مخ کیږئ تاسو به لیکویډ کیږئ نه، مګر تاسو به یو څه اندازه تاوان کوئ. ټیک پرافټ او سټاپ لاس ډیر مهم دي، تاسو په هر ټریډ کې استفاده کوئ. اوس که چیرې موږ تاسو غواړو دغه ټریډ کلوز کړو نو دلته د کلوز پوزیشن په نوم یو اپشن شته، تاسو کولی شئ دغه اپشن څخه استفاده وکړئ او له ټریډ څخه ووځئ. موږ تاسو دوستانو دغه کرنسي په لاین کې واخیسته، اوس مهال چې د دې قیمت څومره پورته دی ما ته به ګټه راکول کېږي او قیمت یې ښکته راځي زه به په یادې کرنسي کې ټریډ کوم. دا و دوستانو د فیوچر ټریډینګ اړوند لومړنۍ ویډیو چې څرنګه کولی شو په باینانس فیوچر ټریډینګ باندې پیل وکړو یو ټریډ ولګو. انشاءالله نورې ویډیوګانې به د دې اړوند راځي. که چیرې زموږ ستاسو یو ټریډ په تاوان کې واقع کېږي موږ ته څه پکار دي همدارنګه ټیک پرافټ او سټاپ لاس په درست ډول څنګه لګولی شو. انشاءالله زموږ راتلونکي درسونه به د همدې اړوند وي. دا پوزیشن دوستانو کلوز کوو. که چیرې دوستانو دغه ویډیو معلوماتي وي او ستاسو د خوښې وړ ګرځېدلې وي ویډیو ته لایک ورکړئ او که تاسو زموږ سره په چینل کې نوي یاستئ او زموږ یوټیوب چینل مو نه وي سبسکرایب کړی مهرباني وکړئ زموږ یوټیوب چینل درسره سبسکرایب کړئ تر څو زموږ نوي هر راتلونکي ویډیو تر تاسې در ورسیږي. دا و د باینانس د زده کړې اړوند څلورم درس چې څرنګه کولی شو باینانس فیوچر ټریډینګ کې پیل وکړو او وکولی شو یو ټریډ ولګوو.